السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ بستی. دا دی زه یو ځل بیا د یوې نوې موضوع باره کې تاسو ته راغلی یم. نو دا د په موضوع هم یو څه متفاوته ده، ځکه چې دا په موضوع پبجي ده. نو تاسو ته په دې ویډیو کې زه وښیم چې څنګه کولی شئ د پبجي کې کرکټر کارتونه ترلاسه کړئ. نو که تاسو کرکټر کارتونه ترلاسه کول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. ویډیو سره لایک کړئ ملګرو، خپلو ملګرو سره شیر او خپل نظرونه په کومنټ کې ولیکئ او چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو خواته. ښه ملګرو، نو چې کله مو په پبجي باندې کلیک وکړو نو دا به تاسو ته خلاص شي او څه به ورته لږ ذره انتظار وکړئ تر څو چې دا پبجي خلاص شي. بس لږ انټرنیټ هم کمزوری دی ملګرو، نو لږ څه حوصله به کوئ. نو کرکټر کارتونه په عموما په دوه طریقو باندې سړی ترلاسه کولی شي، چې زه بیا تاسو دواړه طریقې په بشپړ ډول تشریح کوم درته مکمل ډول. او نور طریقې چې دي هغه هسې فضول دي، ځینې خلک وایي خو هغه هسې فضول دي. نو تاسو ته به زه دواړه طریقې وښیم. لومړۍ طریقه هغه وخت تاسو کولی شئ کرکټر کارتونه ترلاسه کړئ چې کله یو نوی کرکټر راشي د هغې سره ځینې کرکټر کارتونه هم راځي. مثال په طور لکه اوس ایونټ کې راځي، دغلته ګورئ، دا دي. دا مثال تاسو کولی شئ یو ورځ لوګین په واسطه کارتونه یې 3 5 10 مختلف ډیمیج په واسطه باندې، مثال څومره ډیمیج هلته ته لیکلی چې 10 کارته درکوي یا 20 کارته ډیمیج په واسطه هم درکوي کارتونه. نو دا چې کله کرکټر راشي دا په هغه ټایم کې، نو کرکټر نه بغیر بیا نه وي. او دغلته هم کولی شئ ترلاسه کړئ. دا بیا ډیلی دی، هره ورځ دا چینج کیږي. هغه بیا یو دفعه راځي نه چینج کیږي، او دا بیا هر ورځ چینج کیږي چې کله کرکټر راشي نوي کرکټر یې. نو یوه طریقه خو یې دا ده ملګرو، دا مفته طریقه ده، یعنې کولی شئ مفته یې ترلاسه کړئ. نو چې کله کرکټر راشي دا موقع د لاسه مه ورکوئ، حتما د هغه وخت کې ګیم وکړئ او تر څو دا کارتونه ترلاسه کړئ. دا د اوس ما 109 کارته ترلاسه کړي دي چې دا کله تاسو یوز کوئ نو تاسو به بوځي کارتونو ته، کرکټرو ته وبښئ. نو دغه کرکټر یې دا اوس تیار خلاص دي، سارا د مثال انډي او دغه خلاص دي، تیار دغه بند دي. ښه زه نو راځمه دغې ته انا ته. اوس دغه انا مثال 600 باندې خلاصیږي، ما سره 109 کارته دي. نو هغه ترنه منفي کوي، پاتې 491 یوسي غواړي. نو تاسو کولی شئ دغه نور کرکټر کارتونه ورته د دویمې لارې څخه، یعنې دغه شاپ ته به راشئ. په شاپ کې تاسو دغه لاندې ته راکوزئ، د باندې کلیک وکړئ، دې ځای کې دغه دی کرکټر کارتونه. نو تاسو دلته هر څومره غواړئ اخیستلی شئ په یوسي باندې. یو کرکټر کارت په یو یوسي باندې دی، یعنې تخفیف پکې نشته. او هغه چې بیا کوم هغه درسره یوسي کارت بیا درته ارزانه کوي. نو ملګرو دغه دوه طریقې ته لار تاسو کولی شئ چې کرکټر کارتونه واخلئ، او دا اسانه طریقې هم دي. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو ته سره لایک کړئ او خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. خپل نظرونه په کومنټ کې هم راسره ولیکئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ ملګرو، ځکه چې زموږ چینل نوی دی. دا سره حتما سبسکرایب کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، په مخه مو.